السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام حاجي مولوي صاحب، خیر خیرت ده. الله کرم دی الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ مهرباني دی الله ده، ستا خوا ته خیرت دی حاجي مولوي صاحب. الله مو خوشحاله لره. څوک له کومه ځایه؟ عبدالمالک د لغمان ولایت نه. مهرباني وکړه عبدالمالک ورور. حاجي مولوي صاحب دا بعضې خلک ډېر دا خوله پوچه خوري یا کنځلې کوي که نه بد رد وایي، بیا چورتیا دا ولې کوي؟ دا د ما ادب ده، دا خبره په دې باندې نشته، دا کنځه یا څومره ګناه لري. ښه، بله پوښتنه لرئ؟ خدای دې وبخښه، الله دې جنتي کړي. نه مننه، الله مو خوشحاله لره. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی، او د مسلمان وژل دا کفر دی. ګورئ، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث دلیل دی په عزم د حق د مسلم، چې د مسلمان حق څومره ستر او څومره زیات دی. ان تر دې پورې که څوک یو مسلمان ته کنځلې کوي هغه فسق دی، یعنی وتل دی د الله رب العزت له طاعت څخه. او څوک چې یو مسلمان ورور خپل وژني دا کفر دی، په دې معنا چې له ملت څخه یې وباسي. دا په هغه صورت کې کفر دی چې د هغه وژل ځان ته حلال وګڼي. اما که ووژنه خو عقیده د حل د دم د هغې نه درلودله چې د وینه حلاله ده، نو دا ګناهګار دی، فاسق دی، قاتل دی، قصاص کیږي به او الله رب العزت څخه هم د قیامت په ورځ مسئول دی. او اطلاق د کفر دلته په دې باندې مبالغتن دی فی التحذیر، په دې باندې علما ښه پوهیږي. نو یو مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی، انسان د الله رب العزت له طاعت څخه وباسي. او په تیرې خپرونه کې به هم تاسو اوریدلی وي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق صفات او علامات موږ ته راښیي، یو په دې کې دا دی چې کله چا سره کومه شخړه راشي نو بیا هغه ته ښکنځل کوي. دا د منافق خاصیت دی، دا د منافق صفت دی، دا د منافق علامه ده، دا د فاسق علامه ده چې هغه کنځل کوي. کامل مسلمان کله هم چاته کنځلې نه کوي.